اوس هم راځو د 11 درس پاتې برخه څلورمه ویډیو د چې د پریپوزیسیون یا د حروف اضافي پاتې برخه ده. په دې کې موږ تاسو وایو چې په تیرو دریو درسونو کې موږ تاسو په دې باندې ډیر بحث وکړ یا ډیر مو یاد کړل چې موږ تاسو بعضې حروف اضافي لرو چې هغه خاص اکوزیټیو دي او بعضې حروف اضافي لرو چې هغه خاص داتیو دي یا غاین داتیو یا غاین اکوزیټیو او یا هم پو داتیو یا پو اکوزیټیو او یا هم د دواړو ترمنځ بعضې هغه دي. ګورئ دلته دا چې دي اکوزیټیو یعنی دا خاص اکوزیټیو دغه دی دا خاص اکوزیټیو دي یعنی دا هر وخت اکوزیټیو دي دا خپل حالت په هیڅ صورت کې نه بدلوي. او دلته چې دي دا چې کله چیرته راشي دا خاص داتیو دی هیڅ وخت کې دا خپل حالت نه بدلوي. او دا کوم چې دي دغه حروف اضافي یا پریپوزیسیونن دا چې دي بعضې وخت اکوزیټیو وي او بعضې وخت داتیو وي. مخکې د دې نه چې موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې دا څه وخت اکوزیټیو وي او څه وخت داتیو وي د هغې نه مخکې موږ تاسو باید پوه شو. ګورئ دلته دا یو ویکتور دې خوا ورکړی دی او وهین یې لیکلی او دلته دا ویکتور دې خوا ورکړی دی او و یې لیکلی دی. دلته چې دی دغه علامه که چیرې تاسو لیدلي وي په موبایل کې یا په کمپیوټر کې یا په بل ځای کې اکثره وخت دا علامه د لوکیشن یا موقعیت چې تاسو چیرته یو موقعیت معلوموئ یا د یو موقعیت په باره کې خبرې کوئ نو دغه علامه هلته وي. او کله اووهن یعنی ګورئ د طیارې یو هغه یې لیکلی دی تصویر یې دلته کوچنی ورکړی یعنی دا په دې معنا چې دا یو حرکي یو ډایرکشن وهن د وهن معنا او و دواړه معنا چیرته دواړه چیرته معنا لري خو فرق یې په څه کې دی فرق یې په دا کې دی کله چې موږ تاسو د یو ډایرکشن د یو مسیر په طرف باندې خبره کوو د یو ډایرکشن یا د تګ یا د حرکت خبره کوو په هغه صورت کې موږ تاسو وهن استفاده کوو. مثلا وایم چې وهن gehst du ته چیرته ځې نو دلته موږ تاسو وهن استفاده کوو. wo مثلا وایم چې wo ist mein Buch د ما کتاب چیرته دی. دلته یعنی زه د موقعیت خبره کوم چې چیرته یې ښیي په کوم ځای کې دی. دلته زه نه وایم چې wohin ist mein Buch یعنی که چیرې زه wohin ووایم یعنی دلته بیا جمله غلطه شوه په هغه صورت کې. نو که چیرې د موږ تاسو په یو ځای کې د موقعیت د یو شي چې چیرته ایښی دی په کوم ځای کې موقعیت لري یا په کوم ځای کې دی د هغې خبره کوو په هغه صورت کې موږ تاسو و استفاده کوو. که چیرې موږ تاسو مطلب هم د یو ځای څخه د تګ مطلب وي یا د حرکت مطلب وي په هغه صورت کې مثلا مثال یې ما درکړ چې ته چیرته ځې په دې صورت کې موږ تاسو وهن استفاده کوو. نو دلته اوس تاسو ته د وهن او و فرق واضح شو تاسو ته معلومات وشول چې د دې دواړو ترمنځ څه فرق دی. نو اوس راځو که چیرې زموږ تاسو مطلب په جمله کې د وهن یا د حرکت څخه وي او په هغې کې موږ تاسو آرټیکل استفاده کوو د دغه آرټیکلو څخه نو که چیرې حرکت مو مقصد وي ځینې نو په دې صورت کې دا آرټیکلونه چې دي یا حروف آرټیکلونه نه وبښئ حروف اضافي یا پریپوزیسیونونه چې دي دا په هغه صورت کې اکوزیټیو دي. که چیرې د موږ تاسو مقصد موقعیت د یو شي وي چې دا چیرته ایښی دی په کوم ځای کې دی د کوم ځای نه باید راواخلم په هغه صورت کې د موږ تاسو مقصد که چیرې د یو شي موقعیت وي او موږ تاسو دغه هغه استفاده کوو په هغه صورت کې موږ تاسو دا هغه چې دي حروف اضافي چې دي په هغه صورت کې داتیو دي. نو اوس په دې ځای کې موږ تاسو دوه شیان زده کړل. یو دا دی چې موږ تاسو د وهن
او و ترمنځ فرق زده کړ. بل دا دی کله چې موږ تاسو دغه حروف اضافي استفاده کوو نو د دغه حروف اضافي استفاده چې موږ تاسو د دې نه دا معلوم کړو چې آیا دا اوس اکوزیټیو دی که دا اوس داتیو دی، نو د دغه وهن او و معنا ته ګورئ او دا استفاده کوئ. د دې نه تاسو ته معلومات کیږي چې دا اوس اکوزیټیو شو که داتیو شو. راځو په مثالونو کې نور هم په تشریحي ډول سره واضح کوو. لاندې راځو مثالونه. ښه ګورئ لکه څنګه چې مالته تاسو ته ویلې چې د کله چې وهن موږ تاسو استفاده کوو یا کله چې موږ تاسو دغه پورته کوم د دوه ډوله اکوزیټیو او داتیو ترمنځ هغه پریپوزیسیونونه چې کوم دي چې کله اکوزیټیو وي کله داتیو وي هغه چې موږ تاسو استفاده کوو. دلته اوس راځو د موږ تاسو مقصد دلته ټول د ډایرکشن مسیر یعنی د تګ یا حرکت خبره چې کله کوو نو په هغه صورت کې ټول بیا دغه چې دي اکوزیټیو دي او که چیرې موږ تاسو د موقعیت خبره کوو په هغه صورت کې بیا داتیو دي. دلته داتیو دا و او دا هم وهن د دې ترمنځ فرق مې تاسو ته وویلی. اوس راځو مثالونو ته. Ich gehe ins Zimmer. زه ځم ins Zimmer زه ځم کوټې ته یا خونې ته یا اتاق ته. زه ځم دلته یعنی زه مثلا تاسو ته وایم چې زه تاته وایم چې wo gehst du wohin gehst du یا wohin gehen Sie تاسو چیرته ځئ. یعنی اوس تاسو ماته په ځواب کې وایي چې ich gehe ins Zimmer. په دې صورت کې دلته د موږ تاسو یعنی د وهن ځواب هم ورکړی که نه، نو په دې صورت کې زموږ تاسو کوم هغه چې استفاده کوو حروف اضافي هغه اکوزیټیو دی. مثلا دا انس Zimmer دا انس د کوم ځای نه راغی؟ دا په تیر درس کې په دریمه ویډیو کې او دوهمه ویډیو کې مې تاسو ته ښه تشریح کړي دي، خو دلته بیا هم یو مرور ورکوم ترڅو تاسو ته یو تکرار شي. مثلا دا د Zimmer هغه چې دی داس دی. داس نو داس کله چې موږ تاسو په اکوزیټیو کې داس بیرته داس دی، نو زه چې دلته استفاده کوم in das Zimmer دلته مثلا Zimmer in das Zimmer نو د دغو دواړو شارټ یا مختصر حالت چې دی انس دی. in das ins. ښه اوس راځو بلته ich gehe in die Küche وایي زه ځم. ګورئ دلته بیرته باید دغه هم ووایي چې سره مقایسه شي په اسانۍ سره. دلته د موږ تاسو مقصد د حرکت نه و چې یعنې زه کوټې ته ځم یعنې کوټې ته دننه کېږم ورځم، مطلب دا دی چې یو حرکت کوم د کوټې په طرف باندې ځم یا کوټې ته دننه کېږم یعنې یو مسیر مطلب دی یو ځای ته تګ او حرکت مطلب دی. اوس که چیرې دلته اوس د ما ich bin im Zimmer زه په کوټه کې im Zimmer یعنې دلته زه خپل موقعیت تاسو ته ښیم، کوم حرکت په دې کې نشته. دلته بیا هم موږ تاسو که د اکوزیټیو او داتیو هغه دوهم قانون ته راشو چې موږ تاسو د اکوزیټیو او داتیو قوانین ویلي وو چې اکوزیټیو همیشه یو حرکي عمل کوي، نو دغه کې ګورئ یو حرکت دی او دلته چې دی ich bin im Zimmer زه په کوټه کې یم. آیا په دې کې کوم حرکت شته؟ نه په دې کې کوم حرکت نشته، نو د دې نه هم موږ ته معلومات کېږي چې دا داتیو. ښه بل دی ich gehe ګورئ دلته ولې دا ام راغلی؟ موږ تاسو وویل چې د دې هغه شی دی د Zimmer آرټیکل داس دی، نو د Zimmer آرټیکل چې داس دی نو موږ تاسو کله چې in das په دې صورت کې دلته خو دا حرکي عمل نه دی، نو دلته داس په داتیو نو مطلب دا دی چې حرکي نه دی، نو مطلب دا دی چې دا جمله یا یو خو حرکي نه دی او بل دلته موږ تاسو اصلي هغه
موقعیت دی موقعیت ښیي نو چې موقعیت ښیي نو موږ تاسو مطلب دلته دا دی مقصد دا دی چې دلته دا جمله ډاټیو ده نو ام ان چې دلته دی ډاټیو دی ان یا حروف اضافي ان دغه چې دلته ډاټیو دی نو کله چې ډاټیو شو داس موږ تاسو ویلی وو چې په ډاټیو کې په دیم بدلیږي ان دیم د ان دیم شارټ حالت دی ام صحیح شو شارټ حالت دی یا دلته دا ان دیم شارټ حالت دی ام ښه راځو بلې جملې ته ich gehe in die Küche وایي زه ځم اشپزخانې ته یا پخلنځي ته in die Küche in دلته اکوزیټیو دی دی موږ تاسو ویلی وو چې په اکوزیټیو کې بیرته په دی بدلیږي اوس دی موږ تاسو ویلی وو چې په ډاټیو کې په دیر بدلیږي نو دلته وایي چې ich bin in der Küche دی په دیر بدل شو او دا ډاټیو دی یعنی موږ تاسو دلته موقعیت ښیي زه په اشپزخانه کې یم کوم حرکت نشته په دې کې بل دی ich gehe in den Park زه ځم پارک ته دیر موږ تاسو ویلی وو چې په اکوزیټیو کې په دن بدلیږي نو ich gehe in den Park ich bin دلته یو حرکت دی یو حرکت کومه یعنی پارک طرف ته ځم مسیر موقعیت مسیر مې مطلب دی او دلته موقعیت ich bin im Park زه په پارک کې یم زه خپل موقعیت کې یم ګورئ دا ان دیر پارک دی دیر کله چې ان راغی دا جمله ساکنه ده نو کله چې ان راغی مطلب دا دی چې ډاټیو دی نو دیر په دیم بدل شو د دې مختصر حالت ام دی ام پارک بل دی ich gehe in die Universität وایي زه ځم in die Universität پوهنتون ته in die اوس په دې ځای کې د یونیورسټیټ هغه چې د آرټیکل هغه دی دی نو دلته ان راغلی نو دا جمله چې ده حرکي جمله ده او بل دا دی چې موږ تاسو ته ان دی یونیورسټیټ یو مسیر موږ تاسو ته راښیي نو په دې صورت کې موږ تاسو دلته اکوزیټیو استفاده کوو دی په اکوزیټیو کې بیرته دی دی بل دی ich bin in der Universität ګورئ اوس دلته دی په دیر بدل شو ځکه چې زه یو موقعیت ښیم کوم حرکت نه نو دلته ich bin in der په ډاټیو کې دی په دیر بدلیږي ich bin in der Universität بل ich gehe an den See وایي زه ځم an den د زی جهیل ته وایي جهیل ته وایي اوس جهیل په آرټیکل دیر دی دیر په اکوزیټیو کې په دین بدلیږي یعنی یو حرکي عمل دی او یو مسیر موږ تاسو ته ښیي اوس په دې خاطر باندې دین استفاده شو یعنی دلته د حروف اضافي چې دی په دې حالت کې یو حرکي حالت چې موږ تاسو ته ښیي یو مسیر ښیي په هغې کې موږ تاسو ته یعنی په دې حالت کې دا اکوزیټیو دی او ich bin am See وایي زه یم په جهیل کې ام دلته څنګه راغی ان دیم د موږ ویل چې د آرټیکل دیر دی د سی آرټیکل دیر دی نو ان ډاټیو شو د ان نه وروسته چې دیر راغی په دیم واوښتو د دې شارټ یا مختصر حالت ام دی نو ځکه مو ویل چې زه په هغه کې بل دی ich gehe auf den Spielplatz وایي زه ځم auf den Spielplatz یعنی د بازی کولو یا د ساتیرۍ ځای ته د دې آرټیکل دیر دی دا یو کمپوزیټه دی کمپوزیټه او آرټیکل دیر دی نو دیر په دې جمله کې یو مسیر او یو ښیي او یو حرکي عمل دی نو دیر په دین بدل شو ښه ich bin auf dem Spielplatz یعنی زه یم auf dem Spielplatz یو ساکنه جمله ده او دا چې د ساکن حالت کې او auf چې دلته راغلی نو دا ډاټیو دی دیر د دې آرټیکل دی دا په دیم بدل شو نو دا شو auf dem Spielplatz یعنی موقعیت دلته ښیي زه په د ساتیرۍ په ځای کې یم ښه دلته یو سوال دی وایي was ist Unterschied zwischen wohin und wo دا موږ تاسو مخکې تشریح کړی او په دې مثالو کې تاسو ته ښه په واضح ډول او تشریحي ډول سره واضح شو نو هیله ده چې سر مو پرې خلاص شوي د پریپوزیسیونن یا حروف اضافي درس همدومره و په همدې ځای سره د پریپوزیسیونن درس ختمیږي او
سر ته ورسېدو د نورو درسونو لپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.